اللهم صل وسلم على النبي الأمين. واجب القدر زما ډیرو معززو مشرانو سامعینو دلته موجوده او په نورو ذرایعو باندې بیان اوریدونکو عوام او خواصو، الله جل جلاله دې ستاسو زمونږ د ټولو باقی زندگی چې څومره پاتې ده الله دې د خپل حبیب د سنتو برابر را نصیب کړي. الله دې موږ او تاسو د هر هغه منکر عمل نه اوساتي په کوم عمل چې الله او د الله حبیب خپه کیږي، او هغه عمل کولو دې الله توفیق موږ او تاسو ټولو ته نصیب وګرځي په کوم عمل چې الله او د الله حبیب خوشاليږي. محترمو، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذه آيات مباركة پرانا کی اسو خبر عرض کوم الله دې ماتا او تاسو ته عمل پہ را نصیب کی. ثابت شوی د فیصله د الله په هغه کسانو باندې چې کوم خلق کافران دي. د کافر او د مؤمن د دواړو ډلو ذکر دلته نږدې په نږدې راغی. یو ډله هغه خلق دی چې هغوی منکر د اسلام نه دي، منکر د الله د وجود نه دي، او منکر د الله د وجود نه ورسره منکر د وجود د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. ځکه دی آیات کریمه کی اشاره وشوا واتبعوا سبیلک. نو واتبعوا سبیلک څه شی دی عزیزانو؟ هغه دین اسلام دی. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ په خپل تفسیر کی ترجمه کړی. نو مخکې آیات کې الله فرمایل وکذالک حقت کلمت ربک علی الذین کفروا. ثابت شوی د فیصله په هغه خلق باندې، شوی د فیصله په هغه باندې چې هغه کافران دي. نو په دې کې داسې کافر مو ذکر کیږي چې هغه خو وجود د الله منی، وجود د الله منی، خو وجود د جناب رسول الله نه منی. نو هغه خلق چې وجود د الله منی او وجود د رسول الله نه منی، نو د هغه خلق ته الله قرآن کې خطاب وکړو په کفرو سره. یعنی یوازې وجود د الله منل د مسلمان د ایمان د شرط د راوړو دپاره کافی نه دي، بلکې مؤمن به الله جوړیږي چې دی اتباع د رسول الله وکي، اقرار د رسول الله وکي، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شان ته غاړه کیږي او تسلیم کی. نو وجود د رسول الله نه منکر کافر دی. ګوري وجود د الله نه منکر کافر نه دی. څنګه کافر نه دی؟ دهرین خود یهود خدای منی، عیسیان خدای منی، هندوان خدای منی. دا یاد ساتي هر باطل فرقه خدای منی، خو مسله په وجود د رسول الله کې د صلی الله علیه وسلم د محبوب مبارک ذات نه منی. چې کله ذات زمونږ د آقا او نه منلو، نو الله هغه خلق په کافرانو کې راوستل. سی وګرځول اهل کتاب کافران، سی وګرځول مشرکین، سی وګرځول مجوسیان، سوګ وګرځول دا نور غیر دینا وغیرہ وغیرہ. نو ټولو ته اعلان کو ګوره کما منی او زما رسول نه منی، کما منی او زما نبی نه منی، کما منی او زما پیغمبر نه منی. نو الله وی زړ استاد دا منل په منلو تسلیمو منا. ټولو الحمدلله. رونو د تورات شریف لوستون کی اهل کتاب ان شاء الله اخره کې راته خبر یاد کړي چې مولوی صاحب تا د نبی علیہ السلام په زمانہ کې
یو چا تورات کولو کړي او تلاوت کوي د تورات شریف، نبی علیہ السلام پہ راضي به راته لګ رایا د کې دا خبره چېرې مولوي صاحب ټیم کم دی خبره خو لګو که ډېره ضروري خبره چې هغه هم درته بیا وکړم ان شاء الله وما توفیق الا بالله. هر عمل چې موږ او تاسو کوو د الله په امداد به کوو. خپل حسن دا تاسو چې څومره راغلي او را روانې د الله په خپل امداد راوسته. خدای مو دې ځای نه ډکې جولۍ د خیر او د برکت سره بوزه. ځکه بعضې وخت کې یو چا په چا ډېر ښه ګمانې رونو ستاسو خو به ګمان ښه وي خو ماله د کامل ایمان دعا کوي چې الله کامل ایمان را نصیب کړي. د فتنو دور دی، نه یې پټولی شو نه اظهار کولی شو. ګرانه ده ډېره دې وخت کې ایمان ساتل ډېر ګران دي. ګورې ښه پیغمبر علیه السلام فرمایي بعضې خلق به د باران نسبت ستورو ته کوي. کله چې صلح حدیبیې لتلو نبی علیه السلام نو باران وشو. چې باران وشو نبی علیه السلام وفرمایلو ای صحابو بعضې خلق به په دې باران باندې کافر شو، بعضې خلق به مسلمانان پاتې شي. صحابه عرض کوي یا رسول الله څنګه؟ وایي که خلق وایي چې دا باران پلانکي ستوري وورولو نو دا سړی کافر دی په ما باندې او دی ایمان لري په ستورو باندې. چې دا باران چا وورولو؟ ستورو وورولو نو بیا سړی کافر دی. او یو سړی په ما مؤمن دی چې هغه وایي دا باران ستورو نه دی ورولی، باران چا وورولو؟ الله. نو دا مؤمن دی مسلمان دی. ګوري نبی علیہ السلام ورته عقیده وښودله که چې عقیده توحید به ساتي. بعضې خلق په دې خبره باندې ځان دې پوه کړي رونو چې توحید یوازې د پیغمبر د منلو نه کافي نه دی. توحید اله به کافي شي ان شاء الله. عقیده د توحید به اله کافي شي انسان د پاره چې دی اقرار کون کے پر رسالت د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرار کون کے وی عقیدی پی وی چې پیغمبر علیہ السلام آخری نبی دے دن بعد بل پیغمبر ناراضی. الحمدللہ دا زمونږ عقیده ده کن ټولو مسلمانانو دا عقیده ده. دا زمونږ د زنانو عقیده ده الحمدللہ. دا زمونږ د ماشومانو عقیده ده. دا زمونږ د پلارانو عقیده وګورئ. اسنه چې دا ونه وایي چې هغوی بېلارې تلي دي. ګورئ نه 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 رونو زموږ مشران ټول دیندار او ټول په ټوله باندې الحمدلله ټول مؤمنان تیر شي. ټیک د منځونه به د خوارانو کمزوري منځ روجه به په ټیم نه ماته کړي نه به په ټیم نیولي ځکه چې رڼا به شوه نو هغوی خواران ته ځکه ګړیګانې نه وي داسې آلات نو چې په هغې سړی خبر شوی. خو زما یقین دی چې دا زموږ نه دا ښه چې برابرې روجې نیسو که نه زموږ نه به د هغوی روجه ښه وه. موږ سره حج کې څه کاله څه ملګري وو دې لاره کې را سره ملګري شو. زموږ مقتدیان دي دوستان مو دي. دا بره زموږ شینواري رونه ډېر غیرتي خلک نو هغې کې موږ سره کمره کې و درې څلورو کسان اوچ کلک امیانو سوچا خو قسم دی که مستحب به پرېښودو مستحب به نه پرېښودو سنت او واجب او فرض خو لرې خبره. یاره ویلې ځو دې ما لکه غارې ثور ډېر لرې دی ویل نه ورځو مولوي صاحب زمونږ ښکلی پیغمبر ورختلی موږ ورخیږو بس الحمدلله. ما غارې ثور غارې حرا ډېره اوچته نه مولوي صاحب موږ ورځو. دا هغه خلقو چې مونځ یې کمزورې و روجه به کمزورې وه خدا ورته پته لګېدلې وه چې دې غر ته زما معشوقه ختلې ده د دې غر نه یې ما ته رڼا د هدایت راوړې ده او د غارې ثور نه یې ما ته د یو بهادرۍ اشاره را کړې ده چې د دین دپاره به کور پرېږدي وطن به پرېږدي ملک به پرېږدي هر څه به قربانې نو هله به کامل مؤمن جوړېږي. عوام دي زمونږ نه عمر کې مشران خو ما سوچ کولو ما ویل چاته مال دا امیان نه دي دا مخکینی امیان دا اوسنی امیان خو لږ الله دې رحم وکړي دا ډېر هوښیار دي. دا ځکه خو خواران دوکه کېږي را دوکه کېږي دا چې سړی ډېر هوښیار وي که نه دا کله چې مرغۍ د سیل نه جدا شي خدای والی بیا په ښکاري باندې ورپېښېږي. تاسو هم د ښکار نه ما خوا د ډلې نه ما خوا کېږئ. څوک هم چې د جماعت د اهل سنت نه بهر شوي دي
دی غوړو زړو خبرو په ستلی په مخ کې جمعه مو واورېدلې نو خواران غورځېدلي دي اوسه پورې لا بیا سر اوچت کړی نه دی. د خپل جماعت نه به نه بیلیږو. زمونږ استاد جماعت دی اهل سنت والجماعت، دا د ائمه اربعو د څلورو امامانو، او چې د دین وجود په دوه ډلو کې به ظاهرا واقع کېږي، یا به خارجي جوړېږي او یا به رافضي جوړېږي، او دواړه کلاب النار دي، دواړه به جهنم ته ځي. یو عقیده د اهل سنت والجماعت په دې د تمام امت اتفاق دی. که څوک حنابله دي، که څوک مالکیان دي، که څوک شوافعي دي، که څوک احناف دي، دا ټول په ټوله باندې په حق دی. الحمدلله هر یو خپل طبیب نسخه برابر کړی دا، د حدیث مجموعه را جمع کړی دا، یو بهترین نقشه جوړه کړی دا، او هغه ورته ویل چې زما په نس باندې زما د تحقیق پرانا کې زما په خیال سره د لاسونه فوق تحت السره او فوق السره او دارن چې کوم دی په صدر باندې اغوی او په ارسال باندې ار یو چا خپل خپل مذهب پرانا کې احادیث را جمع کړي او وی ماته دا اولاخ کاری. نو یو لاس کې خودل دی، لاس پرې خودل دی، لاس د نامنه لاند کې خودل دی، بل د نامنه بره کې خودل دی. خو چې چا لاس د نامنه لاندې خودلې هغې ته باطل نه دی ویلی، چا چې د نامنه بره ایښودلې د نامه لاندې والا هغه ته باطل نه دی ویلی. امام مالک ارسال کړی، لاس پرې ایښودلې، شوافع، حنابله، احناف دوی ورته باطل نه دی ویلی، خو اولای هغې ته ویلی احنافو چې تحت السره دی، فوق السره شوافع ورته اولاوي، سینې د پاسه حنابله ورته اولاوي، ارسال مالکیان ورته اولاوي. ار یو مونږ له د مانځه نقشه ښودلې ده. الحمدلله. نو که چا لاس پرېښود هم مونځ شوی، که د چا مونځ تحت السره دی هم مونځ شوی، که د چا مونځ لاس فوق السره دی هم مونځ شوی. غم خدا دی چې دا اوسنۍ رڼا والا خلق ورته وایي دا مونځ اونه شو. چا چې امین بالجهر اونه ویلو نو مونځ اونه شو. مونږ ورته ویو خطا شوې. عبدالله ابن مسعود د 2,000 تابعین او صحابو په جماعت کې ولاړ دی، او عبدالله ابن مسعود امین بالجهر اونه ویلو. د 100,000 کسانو په چام اعتراض اونکو، 100,000 کسانو په چام اعتراض ونکو. نو نروره داسې مو وایه راته، مونږ دی وجنا زمونږ مذهب ته مذهب شورا وی. الحمدلله زمونږ احناف مونږ د هغوی پسې روان یو، د هغې نو د خپل مذهب نه به دفاع کوو که نه، خو دا به نه وایو چې امام شافعي غلط شوی دی، امام مالک غلط شوی، او هغوی نه پوهېدل. تاسې دویم درته به وایي چې ګوره مخکې عبدالمتین په جمعه کې وویل چې کلاس د نامه د پاسک دی هم صحیح ده، او که دا نامه نو ورته وی هغه خو داسې وویل چې د نامه بره لاس کې خودل دا د یو مذهب د یو امام تقلید دی د حدیث په رڼا کې. بالکل. خو ته خو د درې واړو ته باطل وی، د نورو ته څه باطل، نو دا در سره موږ نه منو. نو دوی عزیزانو ګورې مخکې جمعه باندې مو اورېدل چې دوی به درته غوړه زیړه خبره کوي، غوړه زیړه. خو ګوره یاد ساتئ لویه خطرناکه مسله به نو دې ځای کې الله فرمایي چې ثابته شوې ده، حکم شوی په کافرانو باندې د جهنم. رستو آیات کریمه کې الله جل جلاله وم آیات کې الله رب العزت سورہ مومن کې سوئی الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به. اللہ رب العالمین فرمائی اے مومنانو، اے مومنات عمل پزمکہ کے او دا عرش پرشتی در تا دعا غواڑی. تلوے سبحان اللہ. عزیزانو جمعاتا ترا روانی اسمکہ باندی گاڑی کی تروانی د جمی د مانزد پارا یوزے بلزے ادریگ اسبان دی سورے مانزل ادریگ گاڑی کی ناستی پنڈی تروانی کاروبار د پارا
گاڑی کی ناسی روانی کراچی تا کاروبار د پارا ڈرائیور تا دکاندار تا زمیندار تا اے د سکول ماسٹر تا اے ڈاکٹر تا اے انجینئر تا اے د دنیا د اری شوبی سرا تعلق لرن کے مسلمان تا دیکھ دانا دے راغلے چھ عربو د پارا پرشتی دعا غواری عجم بتی نباری نا 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 عربو تم دعا غواری عجمو تم دعا غواری تورو تم دعا غواری سپینو تم دعا غواری ٹٹو تم دعا غواری دنگو تم دعا غواری عزیزانو ہر زبان والا تچ ایمان باللہ ایمان بالرسول ایمان بالیوم الاخر لری دی تا دعاگانی غواری رونو دی آیات تا اس گوری دا اللہ رحمت تا اے پرشتی دا عرش ورتسوئی دعا غواری الذین یحملون اگا پرشتی چی پرتکڑے عرش لرا دا اللہ پا حکم باندے دا اللہ عرش تا اللہ رب العالمین سمر ذات سمر شان سمر مقام ورکڑے اللہ تا علم دے زمان پا علم کیا گا معلوم اولا گران دی من خو عاجز ایو کہ دیش دو زمانی در تا معلوم کی بلاو بدینم دلا پا گیو شیپ اگر تولا گیو بدا شیم دسی برابر طبیعت چھ دا چانن زبان نمانی آغا دا دین نبار کئی اللہ جل جلالہ فرمائی پرتکون کی عرش زما لر زما پا حکم باندے اگا خلق دی ومن حولہو دا عطف دے پا الذین باندے الذین ومن حولہو اگا کسان کم الذین چی پرتکون کی دا عرش دی یسبحون بحمد ربهم اگوی تسبیح ہوئی دا اللہ عرشم اچت کرے ما یلیق بشانہی سنگ چی دا اللہ دا ذات سر خائی گی سنگ دا اچتی دو حکم ورتا کرے زمان دا ٹولو ورباندی سشے دے ایمان سشے دے دیکھیں بتوجیہ نکے چی سنگ دا بازوی سنگنی ولے دا سرنگ نا 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 زمان ایمان دے ورباندی سنگے بلند کرے سنگے اچت کرے تدی علم چاہتا دے چاہتا دے ماشاء اللہ چاہتا دے الکہ اس منگ تا پتہ لگی نا زمان دی برا جماعت پچت باندی سکی گی ما شمان دی ور باندی غٹ تھی کواڑی دی شتک نشتا نو چی دا چا دیر شپوٹا برا نظر نہ لگی گی نو دا عرش دا مالک پا خبرو کی بیا ایمان بساتی خنور نکتا چینی با پکی نکی ذات دا اللہ با منی او منلے مدے الحمدللہ زمان ذات دا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ولا الہ غیرہ ند اغی شان زمان پا علم کی رازی منتا سپتا دا خو اللہ مدیر لوی دے دیر زیت لوی دے زمان رب دا علم پا اعتبار دا قوت پا اعتبار دا ذات پا اعتبار دا صفات پا اعتبار دا عرش منتا علم نشتا چی سنگ دے ٹھولو پا دی زمان دا ٹھولو ایمان دے اے و عزیزانو دا دین چاپیر پرشتی دی سمر قوت اللہ ور کڑے دائی بلند کڑے دا غوی ذکر سدے دا مقصد میں دا دے رونو گوری ورتا یسبحون بحمد ربهم تسبیح دا اللہ وی دا حمد سرا اے تسبیح وی او من خرسرو تا دعا کی من خرسرو تا دا کمی خی اپختانوی دا کم باغ گولی نخو قسم دے کمنگا دا مولی بیخی و نے سری نہ دا ٹیپر سری و نے ایسی و شیم نیو خدا چا منگ زان لا ما خوز ارجو مویم زمنگ دا وسنی مسلمانان منگ دا سے ظاہر جوڑ کرے اللہ دے رحمو کی لگا دا دی ماتمانو کی دی ماتم کی دا شیعگانو اسون جوڑی گی بلا کپڑی پہ ورہ چولی قمقل دنیا کے دو قوم دیر قمقل قوم دے رون یو شیعہ یو اندو دا دیر قمقل قوم دے دا دوارا خدا دا سے پیدا کری دیر خردی زناور دی بس دیم دا دیگه اسرا جیبا گونده که اکرام و احترام ساتی دیتا وی هوائی دین خواہ بس زانتا هوانا جوڑ کرده دے جسرنگا بسوک اس اندوان دی خواہ اس اللہ پاک منگا اتاز دا پا رزق حلال گرزولے خدا وی پیتس کئی خدا وی دا دی غوخی خورائی دا تاز دا پارا حلالی دی اخبیس قوم مرتا
کله بے ادبی دی معافی یو سکے او کله بل سکے دا قمقل مشرک په تمام قومونو کې د مشرک نه بے عقل قوم نشته دی او به په دې کې خاص خاص ډلې دي دا هندوان هم ډېر قمقل دي او شیعګان هم دی استه څومره احترام ساتي بیړه دی غر کشه خدا خو استه د موګي نه دی راکولاو کو بس ګرځي را ګرځي ته کې څه شه دی عمدغه گیا خوري عمدغه سيزونه خوري او ته ورته په دې حسین ابن علي سور شوی نو ما بدر سره مانه لوي ځکه چې د حسین ابن علي شرف ورته حاصل شوی کنه حسین ابن علي رضی الله عنه چې په کوم سورلۍ سور دی مونږ داغه سورلۍ نه قربان کی دا زموږ عقیده ده حسین ابن علي رضی الله تعالی عنهما د اغي خادم په کوم سورلۍ چې سور دی دا غنم مونږ قربان کی نو دا خو نه د حسین ابن علي سورلی ده نه پاغه باندې دا کپڑا اچولې ده نو سبا مونږه د اوسري وخت کې هغه د شیعاګانو اسونه سبا په یو رنگ او په بل رنگ باندې نارونو صحیح عقیده خپل ول پکار دی ان شاء الله د الله نه بغواړو چې خدای موږ ته صحیح عقیده را نصیب کا نو پرشتي تاسو ته دعاګانې غواړي یسبحون تسبیح وی حمد وی رب خپل لرا نو دین او مسله بل امر او تعالی زمون علماء د تفسیر لیکلي چې د هر دعا نه وړاندې به تسبیح او تحمید وي سبب نو موږ دعا نه کوو نو تسبیح او تحمید به سو وایو که دعا کوو موږ نه دعا خلاړه ختم شو موږ محتاج نه یو رزق خډیر دی کپڑے مزیدار او زما دعا د ضرورت په دغه چلاجه مې شروع نه شپاړس قسمه جامې راشي صادر راشي پټکې راشي جانماز راشي کې پیزار راشي مولا والی دعا وغواړم سلیوانه خونه مظلوم خراب دي خو چې کوم شی سړی په دعا وغواړي هغه ملاو دی نو مونږه دا دعا د دنیا قسم دی چې سړی محتاج شي هغه دعا غواړي څه شی غواړي دعا غواړي نو د دعا د لپاره آداب په دې آیات کې څه دی یسبحون بحمد ربهم عزیزانو چې دعا پرشتیم غواړي عمدا سے نه وي چې یا الہ العالمین ګوره دعا ده کنه یا الله پلان کې قوم وبخا یا الله بخنے نصیب کا نہ عزیزانو اغوی تسبیح وائی اغوی حمد اللہ وائی قرآن نے ثابت و مدد انشاءاللہ نن قسم دے اذکار لاڑل ذکر لاڑو تسبیح لاڑا تحمید لاڑو سو کوئی داری اکار دے عزیزانو مخکبا کسراغ مولانا صاحب دعا غوانم نبی علیہ السلام دعا غخت دا تسبیح اڑان دی ویل تحمید اڑان دی ویل تسبیح مانا سبحان اللہ الحمدللہ عزیزانو امام بخاری آخر کی حدیث روڑی محبوب علیہ السلام فرمائی سو کلمات دی دو کلمی دی چی پا جبابان دی آسان دی الہ العالمین تگرانی دی محبوب دی اغا کلمات سدی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نو پرشتیم دی دعان اولان دی سوئی تسبیح وئی تحمید وئی تکبیر وئی دلتا تکبیر لفظ نہ دے راغلے خو پنور و مسنو دعاگانو کی تکبیر لفظ بی بی فاطمی تمی آقا فرمائی اے بی بی فاطمی اے زماگرانی لوری تسبیح آیا اے بابا جانا کم تسبیح وے ماں وی بچی جانی 33 کرتی وے سبحان اللہ و بچی جانی تحمید آیا اے دا اللہ کل محبوب لوری سب بہترین تعلیم دی منگتا اخودلو بابا جانکم تحمید ویما ورتوی بچی وایا الحمدللہ ثنا وایا حمد وایا اے گرانی لوری اللہ اکبر وایا تکبیر وایا بی بی فاطمی توی تکبیر وایا اللہ اکبر سمرا اللہ منگ دا دعا وہ چاہ سے جمع چوکے
کم از کم د فرض نه بعد دا وای 33 کرتے سبحان اللہ، 33 کرتے الحمدللہ او 34 کرتے اللہ اکبر. بعضی خلق د مونږ دی مرګرو توایو په دی اسباق د تصوف کې نقشبندی مبارک چې کوم مرګري مونږ سره بیعت یا مونږ د مشایخ سره کول مونږ ته به داس ویل مونږ دوی ته وسوایو چې بچیا 33 کرتے سبحان الله وایا. و یره دا شمار پکې چا ذکر کړي، دا تسبیح پکې چا ذکر کړي، دا خو یاد ساتئ. نن وخت کې وردا تمه مکوي چې یاره نن مولا د خلین راوځي نو بس ډایرک به دا نوی چې راځي دی دور دی دنیا په دې ځمکه باندې ښکاره کیږي نو پوښه چې ماما به میزان سره بله کومه فتنه راوړي نو شکوک شبهات اچي تسبیحات وای. سوګې وای فرشتي د عرش وای، سوګې وای الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. کله چې تسبیح او حمد وای ويستغفرون سوي ويستغفرون للذين آمنوا مغفرت غواړي دا پرشتي د چا د پارا. اے عزیزانو دا پرشتي تاسو ته دعا غواړي چې دې بندنه به ګناه شوي، د دې بندنه به خطا شوي، دې بنده به د الله نافرمانی کړې وي. یا الہ العالمین اے پروردگار عالم مغفرتک للذین آمنوا اغا کسانو د پارچ ایمان راوڑے دے. بیا د اللہ رب العالمین صفات تا اشارہ کئے گوری من کل کل دعا غواړو یا اللہ اے پیدا کون کے دزمکے و د اسماءنا، اے پیدا کون کیا د کائنات ربا یا الہ العالمین سمر مہربان ذاتی. دا دعا او دا الفاظ وایو وایو پختو کی بے سوایو پلار میں اوبخا مور میں اوبخا. دا عرش پرشتی منگتا تعلیم راکے اے امت محمدیہ قرآن تلارشی احادیث تلارشی دا آقا طریقی تلارشی کامیاب بشی. پرشتی ہوئی یا اللہ بخن اوکا اغا کسانو دا پارا آمنو چی ایمان راوڑے. ربنا اے رب زمونگا وسعت کل شیئن رحمتا و علما. اوہو یا اللہ تا بخنو والائی بخن اوکا او اے رب کریمہ تا زمونگا ربی ستاخو دیر پراخ رحمت تے رسیدون کے دے ہر سیز لرا ستا رحمت و ستا علم. مانا دا چې تا ته پته ده چې دا ګناهګاران دي، تاله پته ده چې دا خطا کاران دي، تاله پته ده چې دوی نه به ګناهونه شوي، خو یا الله د دوی ګناهونه ستا د رحمت برابر نه دي، ستا د علم او د شان برابر نه دي، دوی نه ګناهونه شوي دي. الله ته ورته بخنه نصیب کا. خدای ستا علم ډېر پراخه دی، ستا رحمت ډېر پراخه دی. بیا وی فاغفر للذین او مغفرتک للذین اغا کسانو دا پارا تابو چی اغوی دا شرک نا توبہ اویستلا. شرک نا سو اویستلا توبہ. شرک خطرناک بیماری دا. او بیرسو سوئی واتبعو سبیلکا. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ پدے باندے لکلی تابداری استاد اسلام اکڑا. اسلام ادخلو فی السلم کافا، داخل شئی اسلام کی پورا پورا نو پورا پورا داخل دل سوی. اللہ جل جلالہ در توئی اے زمان نبی وما آتاکم الرسول فخذو. یاد ساتی دزان نبدین نجوڑوئے سچی زما دخوانا درغل او دا پیغمبر درکی دا 19 کم سنه چې زدا پیغمبر تویم دین دیب زما بندگان منکا دین منشه. نو دا دین چې پیغمبر مونږ ته راوړی د چا دین راوړی ټولو وایي د چا راوړی؟ نو د دې ړومبي شاګردان څوک دي؟ صحابه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دینه پته ولګي چې د قرآن شریف په معنو باندې صحابه ډېر ښه پوهېدل، تشریح باندې ښه پوهېږي. اغوی منگ له تشریح اکڑا، منگ ته اخودل چې اتباع ستوي. اتباع تاسو ته کم نبی
کم پیغام راوړې هغه به ټول په ټوله ومنئ. عزیزانو زما درخواست دا دی چې زمونږ پیغمبر مونږ ته څه ویلي او د څه د کولو حکم راته کړی. دې کې فرق دی. ګورې رونو پیغمبر علیه السلام یو کار کړی خو مونږ ته د کولو اجازت پرون حدیث مشکات شریف کې حدیث تیر شو. عبداللہ بن اوفا بخاری کی مراغ حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبا صحابہ مال زکات بچ روڑو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به تقسیمولو دعا به کولا خدای دا خلق چاچ دا امانت په امانت را او رسولو الله خوشحالی ورکا عزت ورکا او دا یاد ساتي. ګوره دا مسنونه طریقه ده چا د سره احسان کو دعا ورته وغواړه او پونم باندې ورته دعا غوښتل شي. او زمون خلق سوي نه دا ویا سه خلق لزان خي دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خبرو داغي د تعلیماتو نه خلاف خبره درونو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته زکات راغه صحابه وروړو نبی علیہ السلام تقسیم کو دلا چاته او دعا به وکړه عام دعا چا زکات را او رسولو اغویلم الله اجر عظیم ورکا چا قبول کو ځان د پاره اغویل زکه چې بل ذمہواری قبول کړه. زکات غسل سه معمولی خبره نه ده. دا خونن سبا چې دا فقیران مونږ نه مړیږو کنه دا مونږ چې نه مړیږو دا غي یو وجه ده چې مونږ قناعت نکو. ورنه دا عمر بن عبدالعزیز په دور کې زکات راغی. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ته عاملینو زکات را او رسولو. عمر بن عبدالعزیز خطبه ورکړه چې خطبه یې ورکړه څه د خیال دی دومره خطبه چې عمر بن عبدالعزیز یې ورکوي څومره خلق بناستی په زرګاو خلق بناستی. عمر بن عبدالعزیز د زکات نقصانونه بیان کړل چې څوک زکات نه ورکوي نو په دې پیسو باندې با داغلی شي جهنم کې. دا اخروی خبره وکړه. دنیوي خبره دا وکړه چې زکات نه ورکوي نو د دې مال به کم شي مال نه به برکت او سکون لاړ شي. او به دا اول چې چا زکات قبول کو دی او مسلمان او په دې باندې زکات کیږي د دې زکات ورکون کی سره احسان کو چې دا کم سړي زکات ورکولو دی قبلون کې دا غسر احسانو. عمر بن عبدالعزیز اعلان کو ورونو زکات راغله کم مستحق د زکات نو هغه به ډډه ته ودرېږي. الله اکبر. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اعلان کو عزیزانو یاد ساتي زرګونه خلق پاسید لاړل جمعات خالی پاتې شو. عمر بن عبدالعزیز لاړو خپل دفتر ته غالبا التب خلق راغلی. عمر بن عبدالعزیز او قتل سو گمران نغلل عاملینو زکات روڑ. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ میں 2 رکعت منذ کو ویل الحمدللہ خدا استانا ډیر راضی ما یا الہ العالمین یا الله چې په داسې قوم دی امیر جوړ کړی ما چې زکات نالی. نو قسم دی مونږ دلته خو پرې د بار ملکون دور پسې منډو ما خو خپل دا رای دا اگر چې په دې بس زما دا خبره په ډېرو خلقو بده ولګي خو د خدای کتاب را سره د الله د رضا د پاره وي. زکات مستحقینو د زکات تور کول پکار دي. قسم په خدای چې څوک مستحق دی هغه ته زکات ورکول پکار دي. او دا ډېر خراب سیز دی ورونو. زکات خیره دی زکات ماخلی وسمو کېږي زکات ورکوي خو زکات ماخلی. زکات دا یو داسې سیز دی چې ټول عمر به ته فقیری والله کې مالدار شي ټول عمر به ذلیلی والله کې عزت درته میلو شي. نو د دې شوق مه کوئ ورونو. یو ځان کې یو صفت راولئ د ورکړې صفت راولئ. سخیان جوړ شي سخیان خپل ورکوي. قسم دې ورکړه د خدای ډېره خوښه ده. الله دې دا صفت ما کې مراولي الله دې تاسو کې مراولي. خدای دې مونږه ټول ورکولو والا جوړ کی. راکړې والا ښه کار نه دی. خلق سره احسانات کوي. غرض مې دا دی چې د مغفرت دعای درته وغوښته او به اول چې دا مؤمنان دوی د شرک نه توبه ایستلې خو نور ګناهونه کړي نو ځکه د الله نه د مغفرت دعاګانې فرشتي ورته غواړي. او یا الہ العالمین واتبعوا سبیلک
دوی تابعداري کړي وي ستا د